سلامونه نیکې هیلې احترامات په دې هیله ټول به راته جوړ او د عزت په جامو کې به پټي ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ریاست پاکستان لخوا یو ځل بیا په پښتونخوا وطن باندې ډالري جنګ مسلط شوی چې په نتیجه کې په پوره پښتونخوا وطن کې په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا خلک ځورول کیږي، خلک بې کوره کیږي، د خلکو په کورونو باندې ماټر ګولې ورغورځول کیږي، د ډرون کاپټر په ذریعه د خلکو په کورونو بمونه ورغورځول کیږي، د خلکو په کورونو ډرون کیمرې ټوله شپه ګرځول کیږي چې پوسټونو باندې زموږ د مشرانو زموږ د زنانو تذلیل روان دی. د دې پر ضد او په پښتونخوا کې چې څومره هم ظلمونه روان دي د ریاست پاکستان لخوا د دې پر ضد خصوصي توګه د تیرا میدان سیمه او په کورما کې چې کوم اپریشنونه روان دي د دې پر خلاف پر ضد زموږ چې څومره ځوانان مشران له درکه شوي دي د دې پر ضد د پی ټي ایم چې څومره ملګري ورک شوي دي یا څومره بېګناه زموږ مشران په قید کې بند ساتلي شوي دي د دې پر ضد په پی ټي ایم باندې بندیز چې لګېدلی د دې پر ضد او دلته چې زموږ افغانانو سره څه غیر انساني غیر اخلاقي چلند روان دی د دې پر خلاف به پر روانه 19مه نیټه په سویزرلینډ ډیوس ښار کې د پی ټي ایم لخوا احتجاجي مظاهره ترسره کیږي. ملګرو د دې نیټې یا د دې احتجاج په دې موقع وجوهات دا دي چې په دې موقع به په 19مه نیټه باندې په سویزرلینډ کې د ورلډ اکنامک فورم چې کوم سالانه اجلاس دی هغه ترسره کیږي. په دې اجلاس کې به د امریکې صدر او د چین نایب صدر سره د 130 ملکونو صدران وزیر زمان ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هم په دې موقع په دې اجلاس کې شرکت کوي. ځینې میډیا دا هم وایي چې په دې اجلاس کې به کېدای شي چې د پاکستان آرمي چیف هم ګډون وکړي. نو د دې باندې به انشاءالله زموږ ملګري د دې اجلاس د دفتر مخې ته احتجاج کوي. زموږ چې څومره هم دلته په پښتونخوا وطن کې ظلم روان دی، زموږ سره جبر روان دی، دا به ټولې نړۍ ته وښودل کیږي او دا به وښودل کیږي چې پښتانه افغانان دهشتګرد نه دي بلکې پرام نه دي او د دهشتګردۍ شکار دي. نو په یورپ کې میشت ټولو افغانانو څخه ټولو پښتنو څخه هیله کوم چې په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړي او دا احتجاجي مظاهره کامیابه کړي تر څو چې دلته په پښتونخوا وطن کې د خلکو زندگی د خلکو ژوند چې هغه ژوند چې کوم د تورو تیارو سره مخ دی هغه ښه شي. نو ټولو نه خواست کوم چې په یورپ کې څومره هم پښتانه افغانان دي په دې احتجاجي مظاهره کې موږ سره ګډون وکړي او دا احتجاجي مظاهره کامیابه کړي. او دلته په پښتونخوا وطن کې چې څومره هم زموږ انساني حقوقو ملګري دي پښتانه افغانان دي ټولو نه خواست کوم چې په میډیا په ذریعه باندې د دې احتجاجي مظاهرې لپاره یو پراخ کمپین وکړي چې تر څو دا احتجاجي مظاهره کامیابه شي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.